تازه خبره، د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د څه لپاره کابل ته راغلی دی. هر کې له چا سره کتلی دي، ډیر مهم جزئیات دی. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. شاه محمود قریشي کابل ته راغلی. هر کې له د طالبانو له لومړي وزیر سره لیدلی دي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او ورسره یو لوړپوړی پلاوی کابل ته رسیدلی دي او د طالبانو سرپرست کابینې له لومړي وزیر سره یې لیدکاتې کړي دي. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټر پیغام کې ویلي ښاغلي قریشي د طالبانو حکومت له لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند سره لیدنه کې د خلکو ترمنځ اړیکو، سوداګرۍ او د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو غږېدلی دی. له دې مخکې د پاکستان بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي وو ښاغلی قریشي به له یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم وویني. په اعلامیه کې زیاته شوې چې نوموړی به کابل ته د دې رسمي سفر په ترڅ کې د دواړو لوریو ترمنځ د دواړخیزو اړیکو ترڅنګ د سیمې سولې او ثبات په هکله د پاکستان دریځ باندې هم خبرې وکړي. بل لور د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي بي بي سي ته په دې هکله وویل چې د دوی مشران به له ښاغلي قریشي سره د دواړخیزو اړیکو د ودې او پراختیا موضوع ترڅنګ په تورخم او سپین بولدک کې د خلکو او سوداګریزو مالونو تګ راتګ پر ستونزو هم وغږیږي. ښاغلي کریمي وایي د دې ترڅنګ به پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وشي او هیله ده چې په دې لړ کې به پرمختګ وشي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د طالبانو له وقفېدو وروسته کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی سفر دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.